أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إن شاء الله نن د سورة نساء آیت نمبر 145 ده 154. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول د سینې په قرآن کریم باندې منورې کی روخانه کی. الله دې موږ شرح صدر نصیب کی او بیا دې الله تعالی زموږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې دغه عمل په خپل دربار کې بیا قبول او منظور کی. آمین. اهل کتاب واقعات دي. دوی اعتراض کړی و چې دا قرآن کریم خو لږ لږ نازلیږي ځکه موږ نه منو. ټول دې نازل شي د تورات په شان دی نو بیا موږ منو. نو الله د هغې جوابونه ورکوي او دلته هم د دې هغه بدې خبرې او بدې وعدې د دې او د دې بد صفتونه او د الله تعالی طرف نه دې سره احسانات او بیا خاص کر چې دې کله دا خبره وکړله چې د قرآن یو ځای نازل شي نو بیا موږ منو. نو الله ورته فرمایي چې تاسو باندې خو چې هغه یو ځای تورات نازل شوی هغه هم تاسو نه ومنلی او تاسو نه الله تعالی مضبوطی وعدې یعنی مضبوط احکامات کړي هغه هم تاسو نه ومنلي. تاسو څنګه دا اعتراض کوئ قرآن کریم باندې؟ تاسو مخکې خپله منونکي وئ، تاسو غواړو منونکي نه یئ. نو الله فرمایي دی ته چې ورفعنا او مونږ اوچت کړی وو فوقهم دینه بره په دی باندې الطوره کوهی تور. تور عام غره ته هم وایي او هغه غر دلته مراد دی چې کم په دی باندې راوچت کړی شوی و کم ځای کې چې موسی علیه السلام ته کتاب ورکړی شوی و تورات. د دې تفصیل په صورت اعراف کې راځي بیا انشاءالله الله دې موږ هلته ورسوي نو هغه به بیا تفصیل سره ووایو. خو چې کله دی ته دا تورات ورکړلی شو نو دی به انکار وکړو. چې انکار یې وکړو نو الله تعالی د کوه طور راوچت کو او دی باندې بره راوستو د سوري په شانتې بالکل صاحبان په شانتې او بیا ورته الله تعالی وفرمایل چې منئ که نه منئ. د ير نه دی پوه شو چې دا را باندې را پریوځي دا غر نو منو 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 او بیا هم نه منل بیا هم نه منو. نو تاسو خپل کتاب هم نه دی منلی تورات تاسو هغه خلک یئ. نو دی وجې نه الله تعالی دا بار بار چې د دې بیان کوي د اهل کتابو د یهودو نصاراو د دې دپاره چې دا هغه خلک دي چې دی خپل پیغمبر خبره هم نه ده منلې. دی ټول عمر انکار کړی، دی ټول عمر د الله مقابله کړې ده او د پیغمبر مقابله یې کړې ده. نو دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله هم کوي او ستاسو د دین او د اسلام به مقابله کوي. او بل طرف ته الله تعالی زموږ تاسو دا ذهن جوړوي چې تاسو اصل دشمن دا دی د قرآن دشمن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان دا خلک دي. تاسو خپلو کې اون خطئ سره تاسو خپلو کې پارټیانې شئ او ډلې شئ. خپله ډله هم درته اوله ښکاري نور ټول درته دویم نمبر ښکاري او دې کې لګیږئ او ټول عمر په همدې باندې تیر کوي. تاسو دشمنان خدا دي. بهرحال الله تعالی دې وکړي چې موږ د خپل دشمن وپېژنو او د خلاف کار وکړو د اسلام دپاره او د الله د رضا دپاره. موږ ټول عمر په همدې کې تیرو چې خپله پارټۍ هم کامیابه شي ووټونه ډېر واخلي او بیا حکومت قایم کو. بهرحال دا یو لویه ګمراهي ده، دا لویه ګمراهي ده، دا فرقه پرستی او دا پارټي بازي او دا مسلک پرستی وغیره. نو الله فرمایي چې ما په دې باندې کوه طور اوچت کو او وقلنا او بیا موږ وویلې لهم دی ته یعنې موږ دی ته دا هم ویلي وو ادخلو چې ننوځئ البابه په دروازه سجدن سجده کوونکي. کله چې بیت المقدس دی فتح کړو نو الله ورته وویلې چې تاسو کله په دې بیت المقدس باندې ننوځئ نو تاسو د سجدې په حالت کې ننوځئ. یعنی یو خو واقعي الله تعالی ته سجده وکړئ، د شکر سجده وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکې ته ننوته نو د ام هانې کور ته لاړو، باقاعده 12 رکعته نفل یې وکړل. او دویم دا چې کله ننوتو نو په اوښې باندې سر یې ایښودی و، اوښې باندې ناست رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او سر یې لښکته په دې اوښې باندې ایښودی او د سجدې په حالت کې د الله تعالی شکر ادا کولو او د خپلو ګناهونو چې کوم په د جهاد کې شوي وي د هغې معافي غوښتلو حالت کې تاسو ننوځئ. لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي مجاهدینو ته چې تاسو دعا وکړئ چې ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. الله زموږ ګناهونه معاف کړي او که موږ څه زیاتې کړی وي نو الله تعالی ته هغه هم راته معاف کړي، هغه هم راته معاف کړي. نو داسې حال کې تاسو ننوځئ. او بل تاسو په خولې باندې وایي چې حطوة مطلب الله
کلمه د مغفرت ده، یعنې موږ ته مغفرت وکړي، لکه استغفر الله غفرانک داسې وایي. او دوی د حطوتن په ځای باندې خنتوتن شروع کړل چې سره غنم غواړو، او ډېر په فخر سره او کبر سره ننوتل، او ډېر د بادشاهانو په صورت کې څنګه چې عام ظالمان خلک کله او قوم فتح کی هغسې ننوتل. نو دا خو هغه خلک دي. وقلنا موږ دوی ته دا هم ویلي وو لهم دوی ته لا تعدو تاسو زیاتې مه کوئ، تیری مه کوئ فی السبت د خالی په ورځ. خالی ورځ دی د چوټۍ ورځ وه، او دوی ته الله تعالی ویلو چې دغه ورځ به تاسو صرف عبادت کوئ. خپله یې خوښه کړې وه خالی ورځ، او تاسو به عبادت کوئ، په دغه ورځ به تاسو نور کاروبار به نه کوئ. نو د دوی یو کلی و، هغلته به دوی مایان د هفتې په ورځې ونیول، ډوغلونه ورته جوړ کړي وو، او داسې د نهر په خوا ورته کندې کړې وي، او خوا کې به یو کاڼی ایښوده و. نو د هفتې ورځې ماښام بیا کاڼي ته لته ورکړه، نو مایان به دې خوا بند کړل، او د اتوار په ورځ به راوایستل، او بیا ویل دا خو مونږ اتوار په ورځ نیولي دي، یا به چالونه واچول، نو اتوار په ورځ به راوایستل. دا هیلې بهانې چلونه دا به دې کول. نو الله وایي تاسو خو هغه حکم هم نه ومنلی. دا تفصیلا په صورت اعراف کې راځي. واخذنا موږ اغستې وه منهم د دوی نه میثاقا وعده غلیظه مضبوطه. میثاق په خپله مضبوطې وعدې ته وایي، غلیظه ډېره سخته، یعنې دا حکم چې کم دی ته وو احکامات، دا مضبوط احکامات و، وعدې ته اغستې شوې وي. دا څه عام احکامات نه و چې که ومکړو ومکړو که نه خیر دی، یا به ثواب میلاویږي که ومکړو، که ونه کړو نو ګناه نشته، لکه څنګه چې نوافل وي. الله وایي داسې نه وه، دا مضبوطه وعدې وي چې دی نه موږ اغستې وي، هغې باوجود دی دا حکم ونه منه. دا د الله ازلي دشمنان دي، دا د پیغمبرانو ازلي دشمنان دي، دا ستاسو د مسلمانانو د اسلام ازلي دشمنان دي. تاسو به دوی سره دشمنی کوئ، د دوی سوچ به کوئ، د دوی حالات او آلات به ګورئ، هغې مناسبت سره به تاسو خپل ځانونه برابروئ. دا دومره بار بار ذکر کوي الله تعالی په دې قرآن کریم کې د دې خلکو. خو موږ خو د خپل مزاج نه او د خواهش نه او د پارټۍ نه اوزګار نه یو. موږ ته خو چا دا دشمن نه دی ښودلی، موږ ته خو دشمن ښودلی چې دا سیاسي پارټي ده ستا دشمن دی، او دا فلانی دی او فلانی دی. بهر الله دې موږ ته معافي وکړي. موږ دا حالت ډېر زیات د ګمراهي حالت دی، موږ ډېر زیات په دې فرقه پرستي کې. او بیا عجیبه دا ده چې همدغه پارټیانو خپلې پارټي ته فرقه پرستي نه وایي، حالانکه همدغه هی فرقه پرستي دی، همدغه ځینې فرقې جوړېږي. همدلته نه ډله بازي شوه، که مسلک پرستي شوه، او که هر هغه شوه، خو چې اسلام په نوم نه علاوه په نورو نومونو باندې او په هغه نوم باندې لګیا اوسېږه، او د بلې پارټۍ مخالفت کوه، خپلې پارټۍ ته اوټونه واړه او ښه مو ورته وایه، او کامیابوی هم، او امیر صاحب او فلانی صاحب او ډینګی وغیره. الله دې موږ دې حالت نه راوباسي. نو الله فرمایي ورفعنا او موږ اوچت کړی فوقهم دی باندې پاسه نه الطور کوه تور بمیثاقهم په سبب د دوی د وعدې، یعنې ماتولو د وعدې د دوی، او دوی وعده دوی نه اخیستې شوې وه چې تاسو به دا تورات به تاسو منئ. بمیثاقهم د دوی د وعدې په وجه باندې وقلنا موږ ویلي لهم دوی ته ادخلوا ننوځئ الباب په دروازې باندې سجدا سجده کوونکي. وقلنا موږ ویلي لهم دوی ته لا تعدو زیاته مه کوئ تاسو فی السبت د خالی په ورځې. واخذنا موږ اخیستې وه منهم د دوی نه میثاقا وعده غلیظه مضبوطه.